الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ای پیغمبره مونږ تاسو ښکارا فتح درکړه ترڅو چې الله ستاسو مخکنی ورستنی هر ګناه نه در تیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تاسو سم لار دروخي او له تاسو سره قوي مرسته وکړي. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اما ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله ترڅو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي. د زمکې او اسمانونو ټول لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي. الله خپو او خیر د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. غدا کار د دې لپاره کړی دی ترڅو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي او د هغو بدۍ به له هغو نه ایسته کړي. د الله په نزد دا ستر بریالیتوب دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او هغه منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري د بدی په ګرځونه کې په خپل راګیر شول. د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغو لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګنځای دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. د زمکې او اسمانونو لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ای پیغمبره مونږ ته شاهدی ورکوونکی زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی ترڅو چې ای خلکو تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګری شئ او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ بیانونکي اوسئ.